بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم. د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی فرمایي چې من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، کم سړی پر الله او پر آخرت ایمان لري، فلیکرم ضیفه، هغه به د خپل میلمه احترام او اکرام کوي. کم سړی پر الله او آخرت ایمان لري، هغه به د میلمه احترام او اکرام کوي. دویمه خبره: ومن کان یؤمن بالله والیوم الاخر، کم څوک چې پر الله او آخرت باندې ایمان لري، فلیصل رحمه، هغه به وسیله رحم کوي، هغه به قرابت کوي، هغه به د خپل عزیزانو قریبانو سره ښه کوي. ومن کان یؤمن بالله والیوم الاخر، کم څوک پر الله او پر آخرت ایمان لري، فلیقل خیرا او لیصمت، کم سړی چې پر الله او آخرت ایمان لري، هغه به د خیر خبره کوي، کني خاموشي به اختیاروي. په دې کې د لپاره خیر دی، په دې کې د لپاره برکت دی. ایضا دا حدیث د بخاری او د مسلم دی. د بخاری او د مسلم هغه احادیث دي چې د هغه څه یوه ذره انکار کول یا شک شبه پکې لیدل، دا انسان کفر ته رسوي. او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څه فرمایلی دي، دا د الله رب العزت له جانب ورشول سوي دي، ورته ویل سوي دي، ورته فرمایل سوي دي. نو د بخاری او د مسلم چې کوم حدیث دی، په هغه کې دا شک او شبهه نه پیدا کیږي چې یو چا د ځان پر پیغمبر علی السلام خبره تړلې. صحیح سلو. نو پیغمبر علی السلام فرمایي کوم څوک چې پر الله او آخرت ایمان لري، چې پر الله او پر آخرت ایمان ولري، دا خو مؤمن سلو، دا مسلمان سلو. د الله رسول فرمایي هغه سړی به خامخا په هر حال کې د خپل میلمه احترام او اکرام چې دی هغه کوي. د میلمه احترام او اکرام عزیزانو، پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ته د میلمه سره پر دسترخوان کښېنستې، خوراک دې وکړي، یا میلمه چې دی هغه ستا کره رالی، تا څه شی ورپوخ کوي، ورزیات دي کوي، الله رب العزت د دې میلمه په برکت د دې دسترخوان له تا سوال چې دی هغه نه کوي. د میلمه دومره لوی برکات عزیزانو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به کله میلمه ورلره رالی، خدای دی وکړي چې هغه میلمه به یهودي و نصراني و، پیغمبر علیه السلام په خپل لاس د هغه خدمت کوي. حتی دا شوم پیښه سوې ده چې میلمه راغلی دی، په بستره کې بې ادبي دي، معافي بولې جنې سوي دي، پیغمبر علیه السلام جهان خبر کړی نه دی، په خپل پیغمبر علیه السلام د دې میلمه و بسترې ته کښېنستلی دی او پرنځل یې د صفا کړی ده. چې صحابه خبر سولو، زارۍ وخواستې یې شروع کړې، ول یا رسول الله دا کار به موږ وکړو. د الله رسول یا دا زما کار، تاسو اندازه ولګوئ. نو چې کوم سړی پر الله او پر آخرت ایمان لري، هغه به د میلمه احترام کوي، د میلمه اکرام کوي. بیا اکرام او احترام ستا د وس مطابق، دا نه چې ولاړ څه په پور شی راوړه، دا نه چې د خپلو بچانو شان په وخوره بیا د بچانو وږې تږې ناستې، داسې به نه کوې. دا ډېره لویه مرتبه ده، دا هر چا ته الله ورکوي هم نه. پیغمبر علیه السلام مبارک له یو وخت یو میلمه راغلی و، پیغمبر علیه السلام بیا اعلان وکړ چې یاره داسې څوک سته چې په کور کې شی لري، دا میلمه د ځانه سره بوځي؟ څوک سته؟ یو صحابي ولاړ سو، یا رسول الله زه به د ځان سره بوزم. پیغمبر علی السلام چې دغه میلمه د تور کوي،
نو د چې کله میلمه کور ته راوستي په منډه رالی خپل کور والا ته وویل چې یاره داسې پیغمبر علیه السلام میلمه چې دی هغه مطلب راغلی و نو هغه اوس ما سره رسولو په کور کې دونه شی شته چې دغه میلمه چې دی هغه په وخوره هغه ویل یاره دونه شی خو والله که شته هغه د بچیانو چې کوم شی دی د بچیان به په یو بانه باندې پرېباسم او د میلمه ته مطلب هغه شی کښېږدو بیا دغسې وکړلو بیا هغه کوچنیان یو رقم پرېستل په یو بانه باندې د کوچنیانو بچیانو چې کوم خوراک و هغه یې ودته کښېښوئ بیا یې په بهانه باندې هغه څراغ هم بند کړي کوربه و میزبان چې کوم و هغه دغسې لاسونه ورسره ښورول دونه شی نه و خالي د میلمه کېدی میلمه وخوړی میلمه په دا نه پوهېدی چې په دې کور کې چیش شته او چیش نسته څراغ دی بند سلو دا څراغ دی په یو بهانه جوړ کړي په یو بهانه یې بند کړي دا یو صحابي دی یو صحابیه ده هغه وایي چې د پیغمبر علیه السلام میلمه راغلی دی ما ورته وایي چې د پیغمبر علیه السلام د میلمه ډېر احترام ډېر اکرام وکړو بیا دا اور مړ کړي میلمه یوازې مطلب خوراک کوي دغونه شی ولو نو سهار چې پیغمبر علیه السلام په لمانځه کې هغه صحابي ولیدی بیا ورته ویلې ول ټول شپه الله رب العزت له تا راضي و ټول شپه الله رب العزت و تا ته خندل ټول شپه الله رب العزت پر تا رحمتونه ورول چې تا د یو میلمه دپاره څومره ښایسته لاره اختیار کړه خپل بچیان دې وږي پرېستل بیا دې څراغ بند کړي ځان دې وږی کړي کوروالا وږي میلمه چې دی هغه یې موړ کړي تاسو اندازه ولګوئ چې پر الله او آخرت ایمان ونه لري اگر سره د میلمه بې اکرامي چې ده هغه نه کوي خامخا د میلمه احترام کوي میلمه ضروري نه ده چې خامخا دې ستا قریب ستا یار ستا دوست دی ټیک دغه بیا ځان ته خبره ده چې د سړي قریب وي میلمه مطلب دوست دی هغه بیا نور شرح صدر یې په هغه کې نور یې په احترام کوي لیکن عام میلمه علما فرمایي حدیث شریف دی که یو سړی پر لارې روان مسافر و نو خوراک شاک ترتیب نه برابرېدی یو کور په مخه ورالی حتی دا میلمه د دې کوره څه په زوره شی اخیستلی شي چې ویې صحیح سو یعنی پکان خدا د کوربه د دې میلمه احترام وکړي د لاروي او د مسافر او د یو سړی پر لاره تیر دی دا احترام او اکرام وکړي کنو میلمه د لوږې مړ کېدی میلمه کار حال خرابولو د دې کوروسه په زور شي وشتلی شي پروا چې دا هغه نه لري نو لہذا د میلمه احترام او اکرام کول د الله رسول فرمایي دا علامه ده د دې چې پر الله او پر آخرت ایمان لري الله دې موږ توفیق راکړي صحیح سلو ضروري نه ده چې خامخا به ته اعلی سي اعلی کانه ورته یارې خوراک ورته یارې یا ستا د وس مطابق یې وکړه پروا نه لري ستا د وس مطابق او بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي د میلمه اکرام چې دی هغه 3 ورځې ستا کره میلمه رالی نو هغه 3 ورځې ستا میلمه دی که ته څه شی زیات پوخ کې ښه خبره ده 3 ورځې ما بعد بیا د میلمه نه بلل کېږي ستا د کور بلل کېږي ستا د کور فرد بیا عام شی چې دی هغه ورته ښوولی سي صحیح سلو موږ ته الله او رسول دی لاره راښولې ده چې هغه اعلی سي اعلی عقل نه دی هغه هم دغه وایي چې و دغې خبره پکار ده د انسان بیا د میلمه چې ته اکرام او احترام وکړې د انسان چې هر څو کمزوری قوم یې هغه کمزوري د قوم چې د هغه ورکېږي هر څو کمزوري قومي هغه کمزوري ورکېږي چې یاره دا څونه زبردست میلمستیا څومره احترام څومره لوی اکرام یې راته وکړي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله میلمه ولاړی میلمه کوربه دې د میلمه په باره کې څه نه وایي او چې کله میلمه ولاړی دا میلمه به بیا د کوربه په باره کې څه نه وایي په کور کې میزبان چې چا ډوډۍ کړې وه هغه به بیا د میلمه په باره کې څه نه وایي چې داسې و یا داسې و یا داسې و او میلمه چې ولاړی هغه به بیا دا نه وایي چې یاره دا اوس څنګه معامله وه دا څنګه کیسه وه د الله رسول موږ دواړه پابنده کړي یو دواړه پابنده کړي یو څونه عظیم نبی دی سبحان الله چې ما او تا ته دې نبی خبره راښوله نو په خپله به بیا څومره صحیح سلو